حقوقو په رڼا کې د چلند او کړوړو خپرونه. په دغه خپرونه کې د ولس او د حکومتي چارواکو په قانوني حقوقو خبرې اترې، ټلیفونونه، پیغامونه، مرکې او ډیر نور څه. د قانون په وړاندې د حکومت او خلکو مسؤلیتونه څه؟ درنو لیدونکو السلام علیکم. تاسو را بولند د مهال خبري مجلې ته په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. د 2014 کال وروسته د افغانستان سره د مرستو په اړه د جرمني ټینګار. د 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو په اړه د فرانس پریس خبري اژانس راپور، او پر ایران د امریکا او اسرائیلو د بریدونو په اړه د متحده ایالاتو د ملي امنیت په اخواني سلاکار څرګندونې. اوس هم بشپړ خبرونه وایم. میوند خپلواک د سوداګرۍ او صنایعو خونې چارواکي وایي هغه پیسې چې د ننګرهار حکومتي مسؤلین د بیا رغونې په پالمه له سوداګرو اخلي شخصي جیبونو ته لویږي. د سوداګرۍ او صنایعو خونې چارواکي وایي هغه پیسې چې د ننګرهار حکومتي مسؤلین د بیا رغونې په پالمه له سوداګرو اخلي شخصي جیبونو ته لویږي. د سوداګرۍ او صنایعو خونې رئیس خبریالانو ته وویل چې د ننګرهار د والي ګل اغا شیرزي لخوا له سوداګرو څخه د پیسو اخیستل غیر قانوني دي. محمد قربان حقجو وویل چې د ننګرهار سیمه ییز حکومتي مسؤلین شاوخوا 15,000 افغانۍ د افغان سوداګرو له هر موټر څخه په جبري ډول اخلي. نوموړي په دې هکله وویل هغه پیسې چې د ننګرهار والي له سوداګرو څخه د دې ولایت د بیا جوړونې په نوم اخلي او ځان ته یو غیر اصولي سند جوړ کړی چې ګواکې سوداګر به په خپله خوښه دغه سند لاسلیک کړي. نوموړي زیاته کړې چې سوداګر دغه پیسې د ولایت د بیا جوړونې لپاره ورکوي. خو زه په څرګنده ډول وایم چې په دې موضوع سوداګر خوښ نه وو، بلکې یو شمېر سوداګرو د اړیکو او هغه ستونزې چې په دې ولایت کې درلودې اړ وو چې دغه سند لاسلیک کړي. هغه وویل موږ څو ځله اعلان کړی چې دغه موضوع د قانون پر خلاف ده. حقجو هیله وښودله چې افغان حکومت به ډیر ژر د دغو غیر قانوني پیسو د اخیستلو مخنیوی وکړي. د رپوټونو له مخې اوس مهال د افغان سوداګرو ډیر مالونه د تورخم له لارې هیواد ته راوړي او بیا له ننګرهار ولایت څخه د هیواد نورو برخو ته لیږدول کیږي. خو د ننګرهار والي ګل اغا شیرزي رسنیو ته وویل چې د بیا رغونې لپاره د دغو پیسو وړاندیز د ننګرهار ولایت سوداګرو جمهور رئیس ته کړی وو او دغه پیسې په دې ولایت کې د بیا رغونې په کارونو لګول شوي دي. د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال مفتي معین شاه حقاني هم د ننګرهار په والي پورې شوي تورونه رد کړل او په دې هکله ویلي دي چې دا پیسې په بیا رغونه او نورو خیره کارونو کې لګول کیږي. تر دې وړاندې هم د هیواد په بیلابیلو لویو لارو کې سوداګرو او موټر چلوونکو شکایتونه کړي چې د ښاروالۍ د تګ راتګ او نورو مسایلو په نوم پیسې ځینې اخیستل کیږي. د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلین وایي پر لویو لارو د ښاروالیو د ټکسونو اخیستلو د مخنیوي او په ګمرکونو کې د ورکړې موضوع د افغانستان د وزیرانو شورا لخوا تصویب شوه او دغه پریکړه د هیواد په شمالي ولایتونو کې عملي او په نورو برخو کې به هم عملي شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کړی دی چې هیواد به له 2014 کال وروسته افغانستان ته شا نه کړي، بلکې له دې هیواد سره به په بېلابېلو برخو کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. له خپل افغان سیال سره په برلین کې پرون له خبرونو وروسته د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ګویدي ویسترویلي وویل هیواد به له 2014 کال وروسته د افغانستان له حکومت او خلکو سره همکارۍ ته دوام ورکړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کړی چې هیواد به له 2014 میلادي کال وروسته افغانستان ته شا نه کړي، بلکې له دې هیواد سره به په بیلابیلو برخو کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. له خپل افغان سیال سره په برلین کې پرون له خبرو وروسته د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ګویدي ویستر ویلي دي هیواد به له 2014 میلادي کال وروسته د افغانستان له حکومت او خلکو سره همکارۍ ته دوام ورکړي. ګویدي ویستر دا ومنله چې د افغانستان په مسله کې سختې ورځې لا په مخ کې دي او دوی به په روانه اونۍ کې د افغانستان د جګړې د پرمختګونو او په هیواد کې د شته ستونزو په اړه یو راپور
د جرمني ولسي جرګې ته وړاندې کړي. د بهرنیو چارو وزیر زلمي رسول بیا ډاډ ورکړ چې افغان ځواکونه به تر 2014 میلادي کاله پورې د دې جوګه شي چې د خپل هیواد امنیتي مسؤلیتونه پر غاړه واخلي. نوموړي وویل چې زما په اند څرنګه مې چې تاسو ته یاد کړه د 2014 میلادي کال په پای کې به نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه ووځي. زه تاسو ته ډاډ درکوم چې د نړیواله ټولنې په ځانګړي ډول د جرمني په مرسته او ملاتړ به افغان ځواکونه په بشپړه توګه د خپلو خلکو د امنیت ساتلو جوګه وي. په ورته وخت کې د جرمني د دفاع وزیر د افغان ځواکونو د پرمختګونو په اړه په احتیاط خوښۍ څرګنده کړه او ویل چې د امنیت په برخه کې د افغان ځواکونو د ځواکمنتیا د ښکاره کېدو لپاره راتلونکي 15 او یا 8 کاله ډېر مهم دي. هغه وویل چې افغان امنیتي ځواکونه د مهال د لویدیځ په کچه لا نه دي ځواکمن شوي، خو د نوموړي په وینا په راتلونکو 2 کلونو کې د افغان ځواکونو د روزنې او تجهیز د بهیر مثبته پایله به څرګنده شي. یاده دې وي جرمني دا مهال دلته په هیواد کې څه د پاسه 4000 سرتیري لري چې ډیری یې د هیواد په شمالي ولایتونو کې ځای پر ځای دي. د نشهیي توکو د تاوانونو د عامه پوهاوی کمپاین پای ته ورسید. هغه 42 ورځنی د نشهیي توکو د ازرارو د عامه پوهاوی کمپاین چې په هرات ولایت کې په لار اچول شوی و نن پای ته ورسید. نور حال په چمتو شوي یا د نومسات چارواکي وایي د یادې مودې په ترڅ کې په نظامي او تدریسي مراکزو کې ځوانانو ته د نشهیي توکو د تاوانونو په اړه معلومات ورکړي. د یاد عامه پوهاوي په لار اچونکي شبیر احمد او شاکري وویل د یاد کمپاین ډیری مخاطبین یې ځوانان وو او دوی ته د نشهیي توکو د تاوانونو او د اخته کېدو لارې چارې ښودلې ترڅو ځانونه د دې بد عمل څخه لرې وساتي. د نشهیي توکو د تاوانونو د عامه پوهاوي د کمپاین چارواکي وایي تر اوسه یې دې ته ورته کمپاینونه په پلازمینه کابل او مزار شریف کې په لار اچولي او هوډ لري چې په نږدې راتلونکي کې دې ته ورته نور ولایتونه هم تر خپل پوښښ لاندې راولي. په داسې حال کې په هرات کې د نشهیي توکو د تاوانونو کمپاین پای ته رسیږي چې په دې ولایت کې د روږدو کسانو شمیر ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی او د بلې خوا د ورکړل شوو راپورونو پر بنسټ دا مهال افغانستان د نړۍ 90 سلنه نشهیي توکي تولیدوي. یو لوړپوړی امریکایي چارواکی وایي ولسمشر باراک اوباما له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د شاوخوا 10,000 امریکایي سرتیرو د ساتلو پر پلانونو غور کوي. یو نومساتې سرچینې فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي سپینه ماڼۍ د مهال 2014 کال وروسته په افغانستان کې د 6,000 نیولې تر 15,000 امریکایي سرتیرو د ساتلو پلانونه څېړي. یو لوړپوړی امریکایي چارواکی وایي ولسمشر باراک اوباما له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د شاوخوا 10,000 امریکایي سرتیرو د ساتلو پر پلانونو غور کوي. یو نومساتې سرچینې فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي سپینه ماڼۍ د مهال له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د 6,000 څخه نیولې تر 15,000 امریکایي سرتیرو د ساتلو پلانونه څېړي. د متحده ایالاتو د دفاع د وزارت ویان بیا په دې اړه چې څومره شمېر سرتیري به په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو د پوځي ماموریت له پای ته رسېدو وروسته پاتې کېږي له څه ویلو ډډه کړې ده. خو د روانې میاشتې په سر کې د متحده ایالاتو د دفاع وزیر لیون پنیټا ویلي وو چې سپینه ماڼۍ په دې اړه چې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې څومره سرتیري وساتي په دغه هیواد کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان ایلن په وړاندیز غور کوي او په دې اړه به په راتلونکو څو اونیو کې پریکړه وشي. د فرانس پریس خبري اژانس په وینا متحده ایالاتو ژمنه کړې چې د 2014 میلادي کال تر پایه به له افغانستان څخه خپل 80,000 محاربوي سرتیري وباسي او د افغان حکومت سره د هوکړې له مخې به خپل یو شمېر ځواکونه له دغې نیټې وروسته په افغانستان کې وساتي. د پنټاګون یا د متحده ایالاتو د دفاع وزارت ویان جو پلیټل د فرانسې خبري اژانس ته ویلي له 2014 میلادي کال وروسته به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو هر ډول شتون د افغان حکومت د بلنې او غوښتنې پر بنسټ وي. د نوموړي په وینا د پاتې کېدونکو ځواکونو دنده به د افغان ځواکونو روزنه او د القاعدې د پاتې شونو پر وړاندې عملیات وي. افغان او امریکایي چارواکو د روانې میاشتې په 15مه نیټه د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي همکارۍ د تړون په اړه چې له 2014 میلادي کال وروسته به په افغانستان کې د یو شمېر امریکایي سرتیرو پاتې کېدو ته لاره هواره کړي خبرې اترې پیل کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د متحده ایالاتو سیاسي او پوځي مشرانو په وار وار ویلي چې واشنګټن په افغانستان کې د دایمي پوځي اډو د لرلو هوډ نه لري.
په تورخم کې د ګمرکاتو مفرزي پولیسو په یو بارداره لارې کې 314 بوتله الکولي مشروبات او ورسره په تورې د لارۍ چلونکی هم نیولی دی. نور حال د خاکسر احمد د لومړي نمبر سرحدي زون مطبوعاتي دفتر په وینا د تورخم ګمرک پولیسو د یوې کشفي اطلاع په ترڅ کې په یوه لارۍ موټر کې چې تعمیراتي مواد پکې وو 25 کارتنه الکولي مشروبات نیولي. د لومړي نمبر سرحدي زون مطبوعاتي دفتر ته د تورخم ګمرک مدیر نثار احمد ناصري ویلي قاچاقونکو غوښتل چې یاد مواد د یوې باردارې لارۍ په وسیله هېواد ته قاچاق کړي چې پولیسو ونیول. دی وایي یاده لارۍ د پاکستان نمبر پلیټ لري. ورسره یو تن د لارۍ ډریور هم نیول شوی دی چې دم ګاډۍ ترې پوښتنې روانې دي. د ده په وینا دغه الکولي مشروبات چې 314 بوتله وو په یوه لارۍ کې پټ ځای پر ځای شوي وو. دی وایي د ګمرکي پولیسو د دغې الکولي مشروباتو په نیول کېدو سره په ټولنه کې د اخلاقي فساد مخه ونیوله. بیا هم په ننګرهار کې پاتې کیږو. په ننګرهار کې میشتو اهل هنودو او سیکانو د خپل مذهبي مشر بابا نانک د زیږیدنې 544 کلیزه ولمانځله. بیا هم خاکسر احمد زیب راپور راکوي. په ننګرهار کې میشتو اهل هنودو سکانو د دوونۍ په ورځ په لوړ خاصو مراسمو کې د خپل مذهبي مشر ګرو بابا نانک د زیږیدنې 544 کلیزه ولمانځله. اهل هنودو سکانو خپل مذهبي کتاب په جلالاباد کې له مرکزي درومسال څخه واخیست او په خاصو مراسمو سره د دې ولایت سرود ولسوالۍ سنتامپور چینیو ته یوړو او هلته خپل مذهبي مراسم پر ځای کړل. په ننګرهار کې د میشتو اهل هنودو ویان ډاکټر ارمد سنګ وایي د دوی مذهبي مشر له نن څخه 544 کاله وړاندې نړۍ ته سترګې غړولې وي. دوی هر کال د هغه د پیدایښت کلیزه په خاصو مراسمو سره لمانځي. دی وایي دوی په کال کې 2 اختره لري. کوچنی اختر چې د مذهبي مشر د زیږیدنې کلیزه ده لمانځي او لوی اختر چې ویسا کې بولي په پسرلي کې لمانځي. په دغه ولایت کې د میشتو اهل هنودو مشر ډاکټر میرسنګ خوګیانوال په خپلو خبرو کې ټولو اهل هنودو ته د کوچنی اختر مبارکي ورکړه. پرماشي ورځ ده چې چېرته زموږ سکاډونه په غاړو ګوټ ګوټ کې اوسېږي دا د پرماشي په مبارکي ورته وایي. د ننګرهار د ولایتي ادارې د سرود ولسوالۍ مسؤلینو او ټولو امنیتي مازوفینو یې مننه وکړه چې د دوی د مراسمو لپاره یې ښه امنیتي فضا برابره کړې وه. درنو لیدونکو کورني خبرونه همدومره او بهرني خبرونه لږ ځنډ وروسته. بیا هم ښه راغلاست. اوس هم نړۍ دا وخت په پام کې د یاسر عرفات جسد نن د دې ادعاو د څېړنې لپاره چې آیا د فلسطینیانو فقید رهبر مسموم شوی و که نه د نړیوالو کارپوهانو لخوا راوایستل شي. ټاکل شوی چې سویسي، فرانسوي، روسي او فلسطیني کارپوهان په رحم الله کې د عرفات د مزار په کیندنه کې برخه واخلي. په 2004 کال کې په پاریس کې د یاسر عرفات مړینه په 13 اګست میاشت کې د فرانسوي چارواکو لخوا وروسته له هغې د وژنې د یوې پیښې په توګه مطرح شوه چې په سویس کې یو انسټیټوټ وویل د عرفات په جامو کې د لوړې درجې پالانیوم راډیو اکټیف وړانګې موندلې دي. د عرفات پر جسد هغه مهال د عدلي طب معاینه ونه شوه او فرانسوي ډاکټرانو به ویل چې د مړینې پر عواملو نه پوهیږي. خو ډېری فلسطینیان په دې باور دي چې د عرفات په وژنه کې د اسرائیلو لاس و، مګر اسرائیلو په دې وژنه کې لاس رد کړل. اروپایي هیوادونو د یونان د اقتصادي ژغورنې په موخه پر یوه اکثریت پریکړه کړې چې له مخې له دې هیواد سره نوره مالي مرسته کیږي. په بروکسل کې د یوروزون د مالي وزیرانو او د پیسو د نړیوال صندوق استازو له پرونیو خبرو وروسته هوکړه وکړه چې د یونان پورونه 40 میلیارد یورو ته راکم کړي چې دا به تر 2020 کاله د دې هیواد د ناخالص ملي تولید په سلو کې 140 وي. په بروکسل کې له 12 ساعته خبرو وروسته اروپایي ډلې د مالیې د وزیرانو مشر دا هوکړه اعلان کړه. اروپایي مرستندویان د اقتصادي ژغورنې د پروګرامونو په لړ کې تر اوسه یونان ته 1.5 میلیارد یورو ورکړي.
او په وړاندې د دې هیواد حکومت د سپما د لانجمن پروګرام عملي کولو پیل کړی دی. د متحده ایالاتو د ملي امنیت په افغاني سلاکار وایي که متحده ایالات پر ایران باندې برید وکړي نو دا به یو ستر غیر مسؤلانه او بد عمل وي. نوموړی دا څرګندونې تېره ورځ په واشنګټن کې د ایرانیانو او امریکایانو د ملي شورا لخوا په جوړه شوې غونډه کې وکړې. نوموړي وویل د امریکا او یا د اسرائیل لخوا پر ایران برید به د تهران د اټومي وسلو د ترلاسه کولو د هڅو د مخنیوي تر ټولو بده ټاکنه وي. د هغه په وینا پر ایران برید به دغه هیواد ته مرجوبله واړوي، په سیمه ییزه سطحه به شخړه رامنځته او د تیلو مارکیټونه به ګډ وډ کړي. درنو لیدونکو، د هوا حالاتو د اثارو په بیه وړاندې کولو سره زموږ خبري ټولګه په همدې ځای پای ته رسیږي. تاسو ټول پاک الله سپارم. الله مو مل شه. او اوس هم د نن او سبا ورځې د هوا حالاتو وړاندوینه چې د سانتیګریډ په کچه اټکل شوې ده. نن کابل نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 12.5، سبا کابل د اورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 5.2، نن ننګرهار لمر د تودوخې لوړه درجه 14.5، سبا ننګرهار نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 11.8، نن کندهار نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 18.11، سبا کندهار د اورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 14.5، نن مزار شریف نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 14.8، سبا مزار شریف نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 11.9، نن هرات نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 14.9، سبا هرات د اورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 14.4، نن پېښور لمر د تودوخې لوړه درجه 18.10، سبا پېښور د اورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 14.12، همدارنګه نن کوټه لمر د تودوخې لوړه درجه 19.10، سبا کوټه د اورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 12.3. دا د نن او سبا ورځې د هوا حالاتو وړاندوینه چې د سانتیګریډ په کچه تاسو ته وړاندې. نن په کابل کې افغانۍ د بهرنیو روپۍ په وړاندې داسې بدلېدې: یو امریکایي ډالر